السلام علیکم ګرانو محترمینو، امید لرم چې تاسو به راته روغ جوړ او د صحت په کلوي سمبال وئ. زه یم هلال خوستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا دوستانو تاسو ته د ډېرې خوندورې او په زړه پورې ویډیو سره راغلی یم. دوستانو نن ویډیو کې تاسو ته درښایم چې څنګه کولی شو چې د امریکا ګرین کارت یا د امریکا لاټرۍ لپاره ثبت نام وکړو. دوستانو مخکې له دې چې په ویډیو باندې فایل وکړو، په ډېره مهربانۍ سره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې چې کوم د ګنټۍ نښان راوځي او په آل باندې کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې معلوماتي ویډیو تر تاسو ورسیږي. دوستانو که مخکې ویډیو مو تاسو نوي تعقیب کړي چې د عکس په باره کې مو تاسو ته جوړه کړې وي چې د امریکا لاټرۍ لپاره څنګه کولی شو عکس جوړ کړو. دوستانو هغه طریقه ټوله شوې ده د امریکا عکس په باره کې د امریکا لاټرۍ لپاره وبخښئ چې د امریکا لاټرۍ لپاره څنګه عکس جوړېږي. د هغه ویډیو لینک هم په ډسکرپشن کې شته، هغه تاسو کولی شئ چې هلته وګورئ. دوستانو نن ویډیو کې تاسو ته د امریکا د ګرین کارت یا د امریکا لاټرۍ د ثبت نام ټوله طریقه او بشپړه طریقه ښیم. او دوستانو مخکې له دې چې په ویډیو باندې فایل وکړو یادونه کوم چې زه د ثبت نام چې نن تاسو ته په ویډیو کې کوم انفرادي ثبت نام ده، او که څوک غواړي چې فامیلي ثبت نام وکړي د کومنټ برخه کې ولیکئ چې په راتلونکي کې درته ویډیو جوړه کړم. راځو دوستانو له خیره سره په ویډیو باندې فایل کوو. لومړی به دوستانو تاسو راشئ، تاسو سره چې هر یو بروزر وي مشکل نشته. له ما سره کروم بروزر دی، په دې کې به تاسو امریکا لاټرۍ ته اپلای کوئ. دوستانو دغه دی د کروم بروزر دی، اوس په دې باندې کلیک کوو او دلته به تاسو کلیک وکړئ. دا ما کلیک وکړ، دلته به تاسو په سرچ برخه کې ولیکئ. دوستانو دلته به تاسو سرچ برخه کې ولیکئ dvprogram.state.go. دا به تاسو دوستانو ولیکئ، زه یې لیکم، تاسو به هم ولیکئ. دوستانو اوس زه دلته لیکم dvprogram دوستانو دلته لیکلي الکترونیک ډیورسټي ویزا پروګرام. دوستانو تاسو به په دې آپشن باندې کلیک کوئ. دوستانو وبخئ دې آپشن باندې مو چې دوستانو کلیک وکړو، تاسو ډایرکټ د امریکا سایټ ته بیایي او هلته تاسو اپلای کولی شئ. دوستانو دلته تاسو ته بېلابېل آپشنونه راوځي. دلته لیکلي ډیوي 2025 انټرسټشن دا دی. دوستانو د دې څخه به تاسو لاندې راشئ. دوستانو که دلته تاسو وګورئ، دلته تاسو ته لیکلي فوټو اگزامپل باندې دوستانو یو ځل تاسو ته کلیک کوم چې تاسو ته عکسونه وښیم چې دا ډول عکسونه د امریکا لاټرۍ لپاره پکارېږي او تاسو به ورته اپلای کوئ. دوستانو لږ صبر کوو، دا لینک چې کولاو شي. صبر کوو دوستانو تر څو دغه لینک تاسو لپاره کولاو شي. دا د سرچینګ روان دی. دوستانو هغه عکسونه چې د امریکا ډیوي لاټرۍ یا د امریکا ګرین کارت لپاره مناسب دي به دلته تاسو ته ښکاره شي. دوستانو دغه عکسونه چې دي دا عکسونه د منلو وړ دي، ځکه چې دا عکسونه د منلو وړ دي او نه وبخئ. دوستانو دلته تاسو یو دا دغه عکس دی، دا هم د منلو وړ دی ځکه ټک ماره له ما ورکړی دی. دوستانو دغه عکس هم د منلو وړ دی او دغه هم د منلو وړ دی او د نورو درې چې دي دوستانو دا ځکه د منلو وړ دی چې دې کې د بیکګراوند چې دی تور دی. یعنې ما مخکې تاسو ته په تېره ویډیو کې یادونه کړې وه چې د عکس بیکګراوند باید سپین وي. او دلته دوستانو د سړي شاته ریپلس یعنې عکس ریپلس شوی دی او دلته د عکس بیکګراوند چې دی لږ داسې آسماني یا زیتوني رنګ لري. دوستانو دا عکسونه چې دي دا ډول عکسونه به تاسو ورته نه ایډیټ کوئ، دا ډول عکسونه به تاسو ورته ایډیټ کړئ. دوستانو دا د عکس طریقه چې مخکې مې هم درته ښودلې او اوس هم په لاندې ځای کې مې تاسو ورباندې پوه کړئ. دوستانو اوس له دې ځای څخه وځو. دوستانو اوس به چې تاسو اپلای کوئ، تاسو به دلته راشئ. دوستانو بګین انټري باندې به تاسو کلیک واخلئ. دوستانو په دې باندې مو چې کلیک واخیست، تاسو د امریکا لاټرۍ فارمه راوړي. دوستانو اوس په بګین انټري باندې کلیک کوئ، دا دی تاسو به د امریکا رسمي پاڼې ته بوځي او هلته به تاسو ثبت نام ورته کوئ او اسناد به په مناسب ډول سره تاسو سرته رسوئ. دلته دوستانو د برکوډ چې دی دا به تاسو د کوم ډول که انګلیسي په غټو حروفونو باندې کوم توري لیکلي تاسو به یې په غټې لیکئ او که په کوچنیو باندې لیکلي تاسو به یې په دې خانه کې د چوکاټ کې به تاسو په کوچنیو لیکئ. نو دوستانو زه دا تاسو ته لیکم
دوستانو څه ډول چې زه د کوډ لیکم تاسو بیا هم په همدې ډول لیکئ. دلته لومړی سر کې ان لیکلی په غاټه توري، بیا په وړې توري وي لیکلي، بیا په غاټه توري بي لیکلي. وبښئ دلته دوستانو وي چې دا هم په غاټه توري دو، ټول دا په غاټې توري دی او تاسو بیا هم په غاټه توري لیکئ. بیا کادو، بیا ایدو، بیا دوستانو سیدو. دوستانو دا مو چې کله ولیکه بیا به تاسو په سبمیټ باندې کلیک وکړئ. سبمیټ په دې باندې مو چې کلیک وکړو دوستانو تاسو ته د نوم لیکنې فارم راوړي. سمه ده، دا د په دې باندې مو دوستانو کلیک وکړو، اوس به تاسو ته فورمه راوړي. دوستانو دلته به تاسو نوم لیکنه کوئ، له دې ځای څخه تاسو نوم لیکنه پیل کیږي. دوستانو لومړی تاسو ته لیکلی لاست فامیلی نیم، دلته به تاسو تخلص لیکئ دوستانو، او دلته فرست نیم دا به تاسو خپل نوم لیکئ. دوستانو په دې ځای کې به تاسو تخلص ولیکئ. زه ورته لیکم دوستانو چې زه یو مثلا یو ثبت نام کوم. دوستانو تاسو په خپله کوئ، خو زه تاسو ته یو ثبت نام کوم. زه افغان هلال افغان په نامه یو تاسو ته یو نوم لیکنه کوم، تاسو بیا هم ولیکئ HILY هلال. دلته دوستانو تاسو به دوستانو وبښئ تاسو ته په لومړي سار کې تاسو ته تخلص غواړي. زه به دلته افغان ولیکم او لاندې ځای کې به هلال ولیکم. دا زما دوستانو دا زما تخلص او لاندې ځای کې به زه نوم ولیکم هلال افغان. دوستانو زه به دلته هلال به ولیکم. دوستانو زه میډل نیم نه لرم، په دې ټیک مار باندې به کلیک کوم چې دا ځای بند شي. دا دوستانو دا ځای بند شو. اوس به دوستانو که تاسو د خپل میرمن لپاره اپلای کوئ، دې ځای کې به تاسو کلیک وکړئ. که خپل ځان لپاره مثلا نارینه وي، په دې ځای به تاسو کلیک وکړئ. دوستانو په دې ځای باندې چې کلیک وکړئ لاندې تاسو ته راوړي مونت ډے یار. دوستانو زه دلته ورځ لیکم، مثلا میاشت لیکمه 5مه او ډې لیکمه 15/14. دوستانو کال زه لیکمه 2003 وبښئ 2003. دا د دوستانو دا مو چې کله وبښله دلته زه دوستانو لیکم ورته دلته لیکلی سیټي ویر براون، یا چې تاسو په کوم ځای کې زیږیدلی یاست. دوستانو دلته به تاسو د زیږیدو ولایت ورته انتخاب کړئ. دلته لیکلی برایت سیټي، یعنی د کوم ولایت کې تاسو زیږیدلی یاست. دوستانو زه ورته خوست انتخابوم، تاسو چې په کوم ولایت کې تاسو به هغه ورته انتخاب کړئ. دوستانو ما خوست ورته انتخاب کړ. دوستانو دلته لیکلی دی کانټي ویر براون، تاسو یا چې په کوم هیواد کې زیږیدلی یاست. دوستانو دلته په تاسو ورته افغانستان انتخاب کړئ، ځکه چې موږ او تاسو په افغانستان کې پیدا شوي یاست. دوستانو اوس به لاندې راشئ دا وبښئ دوستانو دلته تاسو ته لیکلی کنټري اف ایلیجیبل فور د ډي پروګرام. دوستانو دلته تاسو ته لیکلی دی هغه هیوادونه چې په ډي پروګرام کې برخه لري که لري. دوستانو دلته به تاسو ورته یس انتخاب کړئ، او که نه لري نو به ورته انتخاب کړئ. دوستانو خوشبختانه په دې کې افغانستان شته، نو دلته به تاسو ورته یس انتخاب کړئ. دوستانو دلته انټرډ فوټوګرافي، دلته به تاسو ورته لاندې راشئ او د عکس برخې کار به هم تاسو سرته ورسوئ. دلته تاسو ته لیکلی دي چوز نیو فوټو، په د چوز نیو فوټو باندې به تاسو کلیک وکړئ. دوستانو تاسو ته یو دانه عکس به راواخلئ، هغه عکس چې تاسو ورته مخکې تیار کړی. دوستانو که د عکس په اړه معلومات نه لرئ، ډسکرپشن کې د عکس په باره کې مې ویډیو جوړه ده، هغه وګورئ او هلته به تاسو ورباندې پوه شئ. دوستانو دلته به تاسو په فایلز باندې کلیک وکړئ. دوستانو فایلز باندې مو چې دوستانو کلیک وکړه دلته به یو دانه عکس زه واخلم. دا دی دوستانو دا عکس به زه واخلم، دا مخکې مې ورته جوړ کړی. دوستانو دا عکس چې اپلوډ کړه دوستانو دا ما مخکې تیار کړی دی او بګراونډ هم شاته سپین دی. او دوستانو دلته تاسو لیکلی اپشنال ضروري نه دی. دوستانو دا تاسو نه غواړي، دا ډیر ضروري شی نه دی. او تاسو په ادرس لاین کې د خپل هر نوم ورکړئ چې کوم هر کې تاسو یاست. فلحال دلته زه ورته خوست انتخابوم، تاسو چې هر ولایت کې هغه به ورته انتخاب کړئ. دلته دوستانو لیکلی دي تاسو ته سیټي ټاون. په سیټي ټاون کې دوستانو تاسو یوازې خوست سیټي ورته ولیکئ. زه به خوست سیټي ورته ولیکم، او تاسو مثلا کابل سیټي، پغمان سیټي، لغمان سیټي، او داسې چې کوم ولایتونه کوم ولایت کې اوسئ هغه به ورته انتخاب کړئ. زه دلته خوست سیټي انتخابوم. دوستانو دلته تاسو ته لیکلی دي
ډیسټریکټ کانټري پرانس سټیټ. دوستانو دلته به تاسو د خپل ولسوالۍ نوم ولیکئ. دوستانو تاسو چې په کومه ولسوالۍ کوئ دلته به تاسو د هغې ولسوالۍ نوم ذکر کړئ. دوستانو اوس زه دلته د خپل ولسوالۍ نوم لیکم، تاسو به هم د خپل ولسوالۍ نوم ولیکئ. زه دلته ورته لیکم دوستانو چې سپرا ډیسټریکټ او تاسو به د خپلې ولسوالۍ نوم ولیکئ. دوستانو زه ورته لیکم، دا د دوستانو ما د خپل ولسوالۍ نوم ذکر کړ. دوستانو د پوسټال کوډ یعنی زیب کوډ، دوستانو دا تاسو ته د ولایت یا ولسوالۍ کوډ ښیي. دوستانو تاسو به دلته د خپل ولسوالۍ کوډ ولیکئ. که تاسو کوډ نشئ پیدا کولی ګوګل سرچ ولیکئ چې مثلا د خوست زیب کوډ یا مثلا د سپیر ولسوالۍ زیب کوډ او تاسو به دلته زیب کوډ ولیکئ. دوستانو که نیو مزده په ټیک مار باندې تاسو هم کلیک کولی شئ. دوستانو دا خانه بنده شوه، خو بدبختانه دوستانو ما چې د سپیر ولسوالۍ زیب کوډ مخکې له وړاندې ګوګل څخه ډاونلوډ کړی دی، تاسو به هم ډاونلوډ کړئ. دوستانو د سپیر ولسوالۍ زیب کوډ 2551. دوستانو دلته به تاسو کانټي ورته افغانستان انتخاب کړئ په دې ځای کې. دوستانو په دې ځای کې او دلته به هم دوستانو دلته تاسو ته لیکلي کانټي ویر یو لیو ټوډے، یا چې تاسو نن ورځ په کوم هیواد کې اوسیږئ. دوستانو دلته به تاسو هم ورته هغه ځای انتخاب کړئ، یا مثلا زه نن ورځ په افغانستان کې اوسیږم. دوستانو دلته تاسو څخه د موبایل شماره غواړي. دوستانو دا به تاسو ورته ولیکئ. دوستانو دا به تاسو ورته ولیکئ. زه لیکم چې 001. دوستانو تاسو چې هر نوم ورته لیکئ هر نمبر تاسو سره وي وبخئ هغه به تاسو ور ولیکئ، خو هغه نمبر چې تاسو فعال وي دوستانو، یعنی نمبر مو تاسو هر وخت فعال وي، نو دا به تاسو ورته ولیکئ. دوستانو ما هم ولیکه په دې ډول. دوستانو دلته تاسو څخه ایمیل غواړي، دلته لیکلي ایمیل ادرس، دې ځای کې به تاسو ایمیل ولیکئ. دوستانو زه لیکم چې هلال ټیکنیکل مثلا. دوستانو زه یو ایمیل جوړوم، تاسو به هم ایمیل جوړ کړئ، خو خبره به دا وي چې ایمیل به تاسو فعال وي. دوستانو زه دا ویډیو یوازې تاسو د لارښوونې لپاره جوړوم او تاسو ته چې مشکل نه وي پکې، یوازې تاسو لپاره لارښوونه کوم. دوستانو تاسو به دلته تاسو ته فعال ایمیل ورکوئ. دوستانو اوس به دلته هم تاسو هغه ایمیل کنفرم کړئ. دوستانو دلته به کنفرم کړئ. دوستانو تاسو لپاره دلته لیکلي what is the highest level of education you have received up today، یا چې دوستانو تاسو به دلته د خپلې تحصیل درجه ولیکئ. دوستانو که تاسو له 3م صنف سکول ویلی وي نو تاسو به لومړی، او که های سکول مو نه ویلی نو 2م، او که های سکول مو ویلی وي 3م، او که داسې نور اپشنونه دوستانو تاسو لپاره زیات اپشنونه دي. خو دوستانو بدبختانه چې زه د پوهنتون محصل یم، زه به په یونیورسټي ډګري باندې کلیک وکړم. دوستانو دلته تاسو لیکلي what is your current marital state، یا دوستانو تاسو ته ښودلی دی چې تاسو دغه کوم چې تاسو ښځه لرئ یا نه لرئ، یا مېرمن لرئ او که نه لرئ. دوستانو زه به دلته ورته unmarried انتخاب کړم، او که تاسو لرئ married ورته انتخاب کړئ. دوستانو بیا به داسې لاندې راشئ. دوستانو تاسو دلته لیکلي number of children. دوستانو که دلته تاسو د ماشومانو نومونه مثلا تاسو 2 ماشومان لرئ، 3 4 خطا 5، خو دوستانو هلته تاسو ته بله فرما راوړي، هغه فرما به بیا تاسو د زامنو د بچیانو او ترڅنګ بیا د خپلو مېرمنو په حساب باندې ډکوئ. خو دوستانو زه چې نه لیکم نو زه به په کنیکټ باندې کلیک وکړم. دوستانو لږ صبر کوئ چې موږ ته چیکینګ صفحه راوړي، او هلته به زه خپل نومونه یو ځل وګورم او بیا به یې سبمیټ کړم چې ما ثبت نام وشو او که نه. دوستانو له خیره سره دا دی. دوستانو اوس دلته زه نومونه یو ځل ګورم چې ما لومړی کې خپل تخلص چې دی افغان مې انتخاب کړی، او په پیسټ نیم کې مې هلال انتخاب کړی، او په جینډر کې مې میل ورته انتخاب کړی، او په برید ډټ 2003 مې 14 سیټي خوست دی. دوستانو کانټري اور افغانستان، کانټري پروګرام افغانستان،
فوټوګرافي هم ترسره شوی ده. دوستانو تاسو به ټول معلومات دلته وګورئ، او دا دی دوستانو تاسو به داسې لاندې راشئ، خپل معلومات به ګورئ. که دوستانو په دې کې مو کوم شی غلط لیکلی ساته مو رسولی، تاسو هم بیا کولی شئ دوستانو چې لومړۍ صفحې ته په دې ډول تاسو لاړ شئ. دوستانو په دې ډول تاسو لومړۍ صفحې ته لاړ شئ، په دا باک باندې به تاسو کلیک وکړئ. دوستانو دلته مثلا که تاسو کوم ځای غلط رسولی دوستانو، تاسو به په هغه ځای کې ایډیټ بیا هم وکړئ. دوستانو ما چې نه دی رسولی غلط، نو زه به بیا په کنیکټ باندې کلیک وکړم او بیرته به هم هغه صفحې ته لاړ شم. دوستانو دا د دوستانو ما چې غلط نه و مخکې رسولی، او تاسو د لارښوونې لپاره یوازې ګو ټو باک فارټ دې ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ. که تاسو څه شی غلط پکې رسولی، کې کومه برخه مو غلطه رسولې دوستانو، بیا به داسې لاندې راشئ او په سبمیټ باندې به کلیک وکړئ. دوستانو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ دوستانو په سبمیټ باندې، او تاسو به ثبت نام وشي. دوستانو ما په سبمیټ باندې کلیک وکړه، دا دی دوستانو زما ثبت نام وشو. دوستانو له خیره سره د امریکا هیواد ته زه رجسټر شوم. دوستانو دلته به تاسو نه یوه غوښتنه کیږي چې تاسو په هغه وخت کې چې نتایج ګورئ، دوستانو یو به دغه تخلص چې دی، مثلا ما هلال افغان ورته انتخاب کړی. هلال هم دومره ضروري نه ده، او تاسو به افغان او د کنفرمیشن نمبر او د یر اف برث یعنی د زیږېدو نیټه باندې تاسو نتایج راوځي. دوستانو تاسو به لاندې راشئ چې د نتایج په کومه نیټه او په 2024 کال په کومه میاشت کې اعلانیږي. دوستانو دلته تاسو لیکلي دي انټرنټ سټیټ چیکینګ، چې تاسو بیا په کوم ځای کې کوم میاشت او کوم کال کې به چیک کوئ. تاسو دوستانو دلته تاسو ته لیکلي دي مای 2024 کال به د امریکې هیواد نتایج راوځي، او په هغه ورځ باندې به تاسو نتایج ګورئ. په هغه ورځ باندې به تاسو نتایج ګورئ دوستانو، یعنی د 2024 کال د مای د میاشتې په 4مه نیټه به تاسو نتایج ګورئ. دوستانو دا وه د امریکا د ثبت نام بشپړه طریقه، چې د امریکا هیواد ته څنګه کولی شو اپلای وکړو. دوستانو که مخکې مې تاسو ته هم یادونه کړې ده، که هغه دوستان چې دا کسب په باره کې مشکل لري، نو تاسو ته د ویډیو لینک په ډسکرپشن کې اچوم، او هغه ویډیو چې هغه کسب په باره کې مې تاسو ته جوړه کړې ده. دوستانو تر داسې ویډیو پر ما هلال خوستی ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست خدای پامان.